فلاح څومره بختور یو له مودونه په ژړا یو نوو بار راغله تر مونږه هسې سوچ مې کوه خدایه ما ویل ځمکه دې کړه قبر تا ویل صبر 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 ستا په صبر صبر خدایه رانه هیره خدایي شوه رانه هیره خدایي شوه. سلامونه قدرمندو، تمه ده چې ټول به ورته روغ جوړ او د صحت جامه به مو پر تن وي. ډېر زیات وخت وشو چې ویډیو مو نه وه جوړه کړې د شعر او د ادب لپاره، نو یو څه مشکلاتو او یو څه مصروفیاتو روژه وه او همدارنګه اختر بیا تیر شو او خدای دې وکړي چې په ټولو باندې په خوشحالۍ سره تیر شوی وي. او ناست یم خپل وطن کې خپل کلي کې لوګر کې او بیا داسې شنه ساحه د شنه پټي دي د پسرلي موسم طبیعي ده چې د ټولو به خوښیږي او بل چې په داسې ښکلي موسم کې او په داسې ښکلې ساحه کې ناست یو د نظام الدین فلاح صاحب کتاب در سره وي چې رانه هیره خدایي شو، نو دا ډېر زیات خوند کوي، یو سړي ته ډېر یو څه ور زده کوي. او بل د فلاح صاحب په باره کې به ووایو چې ده په دې دومره کم عمر کې دا رقم ته ناشنا غزلې لیکلي دي چې د سړي عقل ورته کار پرېږدي. مطلب په اوسني دور کې شاعران ګوره بیخي ډېر زیات سوي دي او رقم شاعري کوي، څوک د جانان لپاره، څوک د یار لپاره، څوک د وطن لپاره، څوک د یو شي لپاره، څوک د بل شي لپاره شاعري کوي. خو د فلاح صاحب غزلې چې تاسې واورئ او زیاتره ملګري به ورسره اشنا یي او زیاتره به نه یي ورسره، نو زه خو یې بیخي ډېر زیات غټ مینهوال یم. نو ډېر څه نه، صرف دا یو غزل به تاسو سره اوس شروع کوم او نورې غزلې به په نورې ویډیو کې بیا درسره شریک کړم. وایي غزل دی چې خپل ایمان ګورم آینې ته ځمه زه د هندوانو بتخانې ته ځم. خپل ایمان ګورم آینې ته ځمه زه د هندوانو بتخانې ته ځمه په خاموشۍ مې ژوندي پوه نه شول کرکې وهمه هدیرې ته ځم. په خاموشۍ مې ژوندي پوه نه شول کرکې وهمه هدیرې ته ځمه ستا جنتونو کې تنګ شوی یمه خدایه دوزخ ته یوې شپې ته ځمه. او نظر مې تت وجود لړزه لړزه شو نیت د ګناه تړم سجدې ته ځمه 5 لمونځونه دي بلا ورپسې خدای مې مړ شوی جنازې ته ځم. 5 لمونځونه دي بلا ورپسې خدای مې مړ شوی جنازې ته ځمه حسن ساقي په سر اخیسته یمه منډې وهمه میکدې ته ځمه. او وروستی بیت دی چې 100 سوالونه کړي فلاح له مانه 100 سوالونه کړي فلاح له مانه چې له انګړ نه دروازې ته ځم. هر بیت دی هر غزل یې په بار بار اورېدو سره راځي او په دې ویډیو کې فلاح صاحب در سره منشن کوي، نظام الدین فلاح په نوم یې آی ډي ده، زه به هم لاندې منشن کوم. نو فلاح صاحب د انګریزانو خبره بیگ فین